د افغانستان برېښنا شرکت د هیواد لویدیځ اقتصادي زون هرات ولایت کې څلور ستر سب سټیشنونه په رسمي ډول ګټې اخیستنې ته وسپارل. هغه شیبه چې تر 40,000 څخه زیاتو کورنیو ته د لومړي ځل لپاره د برېښنا انرژي رسیږي. یا د سب سټیشنونه د کروخ، پښتون زرغون، اوبې او چشت شریف ولسوالیو کې موقعیت لري چې له 40,000 څخه زیاتو کورنیو ته د لومړي ځل لپاره برېښنا انرژي رسوي. دغه پروژو په ګټې اخیستنې سره نه یوازې لرو پرتو ولسوالیو ته د برېښنا انرژي ویش او شبکې پراختیا پیدا کړه، بلکې د وړو کاروبارونو، کرنیزو او هستوګنیزو برخو لپاره د لومړي ځل لپاره د برېښنا انرژي تامینېږي. د سیمې اوسیدونکي د دې سترو پراختیایي پروژو د چارو له بشپړوي خوښي ښیي او زیاتوي چې د برېښنا انرژي په تامین سره به ټولیزه هوساینه او عامه خدمتونه لا پراختیا پیدا کړي. ما خوشحال میشیم، همه خانواده فامیلا اینا همه خوشحال میشن، چه کی به زندگی آسوده خوشحال نیه. خیلی خوشحالم که بالخصوص این برقی که شرکت برشنا با ما همکاری کرده که پس اینجا بیامده جایی هسته که بخش اول که ستونا گذاشته شده برق برفته خونه‌ها. د دې څلورو سترو سب سټیشنونو سره مل د ترکمنستان هرات 240 کیلووټ برېښنا لیږدمزي پروژه هم بشپړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو او همداراز د څلورو نورو لویو پراختیایي پروژو چارې هم عملاً پیل شوې. د افغانستان برېښنا شرکت د برېښنا ملي شبکې د پیاوړتیا او ثبات لپاره خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي، څو له شته ټولو ظرفیتونو په اغېزمنې استفادې د برېښنا انرژي خدمتونه له لا ډاډمن ثبات څخه برخمن شي. سلام وطنا وطنا ټول دې در نظر شو روح مو او تنا تنا. سلام وطنا وطنا کور د اتلانو مرګي په دښمنا